د کابل او اسلام آباد د پلاویو ترمنځ د پاتې کالو پر سر د خبرو اترو او لیدنو د دوام لپاره هوکړه او د استانبول د خبرو اترو پای ته رسیدل. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلان پاڼه کې ویلي چې کابل د جوړجاړي او ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزو پر هواري باور لري او له همدې کبله د قطر او ترکیې هیوادونو په غوښتنې سره له پاکستان سره خبرو اترو ته دننه شو. د افغانستان اسلامي امارت په داسې حال کې چې د دې خبرو د منځګړیتوب او تسهیل په اړه د ورونو هیوادونو ترکیې جمهوریت او قطر دولت څخه د زړه له تله مننه کوي، لاندې موارد د یادونې وړ بولي. د افغانستان اسلامي امارت له پیله په ډیپلوماسۍ او تفاهم باور درلود، نو ځکه په رښتینولۍ او جدیت سره د مذاکراتو بهیر د یوه جامع او مسلکي ټیم په ټاکلو سره پیل او تر دې ځایه په پوره همکارۍ او زغم تعقیب کړ. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې کابل همدارنګه چې له نورو هیوادونو سره نیکې اړیکې غواړي، له پاکستان سره هم د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی، هغه اړیکې چې د متقابله درناوي او د یو بل په کورنیو څکالو کې د نه لاسوهنې پر بنسټ وي. د افغانستان اسلامي امارت له خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو په څیر له پاکستان سره هم مثبتې اړیکې غواړي او د دوه اړخیز درناوي، کورنیو چارو کې نه لاسوهنې او چاته د ګواښ نه رامنځته کولو په اصولو ولاړو روابطو ته ژمن دی. د استانبول مذاکرات چې پیچلې پروسه درلوده، د دې خبرو په تایید پای ته ورسېدل چې بیا به هم دواړه غاړې مجلس کوي او پاتې مسایل به تر غور او بحث لاندې نیسي. له بلې خوا د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا اعلان پاڼو کې د ترکیې په استانبول ښار کې د روان کال د نومبر په 6 نیټه د خبرو اترو د بل پړاو له ترسره کېدو او د اوربند د دوام پر سر د دواړو خواو له هوکړې خبر ورکړی دی. در دو طرف هر دو کشور دانستن درک کردن تا ملت هر دو کشور که جنگ راه حل نیست و جنگ باعث قمانی و بدبختی هر دو طرف میشه، تاوان میبینن. بنابراین یگانه راه حل مذاکره است. طبعا بارای بعدی به مذاکره میشینن تا که شرایط دیگر را بپذیرن و منفعت طرفین باشه و قناعت طرفین. افغانستان و پاکستان دو همسایه هست که همواره با یکدیگر مشکلات مختلفی داشته، ولی نقاط مشترک زیادی هم ملت ها با یکدیگر دارند. بنابراین حکومت ها باید در کنار ملت هایشان و خواسته های ملت هایشان باید بایستند و تلاش بکنند روی موضوعاتی که نقاط مشترک وجود داره تفاهم به وجود بیاید. په دوحه کې د افغانستان او پاکستان د پلاویو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو او د بیړني اوربند پر سر له هوکړې وروسته د دواړو هیوادونو پلاویو د ترکیې په استانبول ښار کې د روانې زیږدیزې میاشتې په 25 او 30 نیټه په خبرو اترو پیل کړی چې وروسته بیا د خبرې اترې 13 ورځ ماښام پای ته ورسېدې.